د کهانې په شروعات کې مونږ یو خاندان وینو چې هغه د چټیانو تیرولو لپاره تایلند ته راغلي وي چې په دې خاندان کې هنري او دغه ښځه ماریا وي چې هغه درې بچو سره سیمن توماس او لوکس سره راغلي وي او دوی په یو هوټل کې ایثار وي چې دغه مخې نه به د سمندر ټوله نظاره ښکارېده او څه وخت پس هنري او لوکس په سویمینګ پول کې لامبل او دغه ښځه ماریا ناسته وي کتاب پړاوي او اچانک هوا شروع شي او دغه کتاب نه یو پاڼه والوزي چې ماریا هغه پاڼه په څنګه راشي نو دې کې ماریا ته د زلزلې احساس وشي او دې کې ټوله پرندې مالوزي او دې کې موږ څه ګورو یو غټ سمندري لهر د دې طرف څخه تیزه سره را روان دی او هنري دوه زامنو سره وي او بل خوا ماریا او لوکس بیل وي په دلته دوی په سونامي کې گیر شي او لږ وخت پس موږ ګورو چې ماریا یو ونه نیولې وي او دا سونامي ډېر تیزه سره د هر څه تباه کی او بل خوا موږ وینو چې لوکس خپل مور ته چغې وي او دې کې ماریا بغیر د سوچ سمجھ نه خپل دوی بچکول پسې ورشي او دی وبو ډېر تیزه سره ارس ځان سره خطا کړی وي او ماریا په دې دوران کې زخمیم شي او دلته دوی یو فوم ونیسي او ځان یې نیو چې دې کې د دیوبو دا رفتار دومره تیز چې دی یو بل نه بیل شي او ماریا په سچل باندې ځان دیوبو کې سلو کی خو لوکس ډېر تیزه سره دیوبو کې روان دي او بل خو موږ ګورو چې یو بل تیز لهر د طرف ته روان دي چې دی په هغه لهر کې گیر شي او د دې د وجه لوکس ډېر زیات زخمیم شي خو هغه په سچل باندې ځان بچ کی او دینه پس لوکس خپل مور ته ګوري چې هغه ډېر زیات زخمی شوی وي او هغه د کچري یو ډېر سړی وي خو لږ وخت پس دا دوانه یو بل اونیسي او د یو ونه په سهاره باندې د دیوبو درول انتظار کوي اوس چې دا وبو درېږي موږ دی وینو چې دوی په یو پټي کې روان دي او دې کې لوکس چې خپل مور ته وګوري نو داغه د خپل ډېر زیات زخمی شوی وي او اوس لوکس مور سره یو داسې ځای ته راشي چې الته وب کمی وي او لوکس ورته وی چې موږ به یو ونه توخي جو د مدد انتظار وکړو خو دې کې ماریا د وړوکي ماشوم आवाज ووري نو ماریا د دې وړوکي ماشوم مدد کولو غوښتو خو دلته ورته لوکس په غوسه کې وی چې دې وخت کې موږ ته د مدد ضرورت دی نو ماریا ورته وی چې دا ستار اوريان هم کې دی شي نو دلته لوکس دا غنل چې زما اوريان او پلار په دې سونامي کې مړ شو خو هغه مجبورن بیا هم د مور خبره ومني او هغه دغه ماشوم ملو شي چې دغه ویلیام نومي او اوس دوی ماشوم سره مخ کې روان وي چې دوی یو ونه توس خيږي لوکس او ویلیام آرام سره په دې ونه باندې وخيږي خو ماریا د زخمی حالت کې دی ونه تنشي خته خو لوکس راکوشي د خپل مور د مدد لپاره او دی اوس دی ونه تو خيږي او لږ وخت پس د هغه کلی خلک راشي او هغه چې په دې سونامي کې څومره خلک زخمی شوي دي هغه مدد کوي او هغه چې ماریا په زخمی حالت کې ویني نو هغه وجه اوس په دا زر تر زر موږ هسپتال ته رسو او اوس سره لوکس هم روان شي او په لار کې ماریا د خپل زوی ته وایي چې ویلیام څه شو نو هغه ورته وایي چې ماته پته نه لګي او اوس موږ په لار کې خلک وینو چې هغه په دې سونامي کې بچوي وي او بل خو د هسپتال کې ډېر زیات رش وي ولې چې د دې تباهۍ د وجه ډېر خلک زخمی شوي وي او اوس دلته د ماریا حالت هم ډېر زیات خراب شي او هغه یو شان رپیږي چې دې کې هغه د خپل زوی ته دوايي باره کې وایي ځکه چې ماریا یو ډاکټر وي خو دا غي زوی تایلند په جبه باندې نه پوهېدو او دلته دا ډاکټر راشي ماریا له انجکشن ووخي او هغه دا ټول زخمونه پاک کی او اوس ماریا په یو بیډ باندې واچي او لږ وخت پس یو سړی راشي چې هغه خپل خاندان تلاش کوي او دې کې ماریا لوکس ته وایي چې تم د خلکو مدد وکړه د هغې خاندان تلاش کولو کې او دلته لوکس هم پاسې د خلکو د مدد دپاره او هغه ته یو سړی ملو شي چې هغه ته د خپل زوی تصویر وښیي او ورته ووایي چې تا دې چېرته لیدلی دی او که نه لوکس د دې هلک د نوم تپوس وکړ او په ټول هسپتال کې د دې هلک نوم اخلي چې لږ وخت پس هغه ته هغه هلک ملو شي او هغه خپل پلار سره ملو کي او هغه چې د پلار او زوی یو ځای وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي خو هغه ته خپل پلار هم رایاد شي او هغه ډېر زیات خفه شي خو دې دوران کې هغه اچانک خپل مور له منډه کي او هغه چې څنګه راشي ولته وګورو نو د هغه مور نه وي او په هغه بیډ باندې یو بل مریض اچي چې دې سره هغه شور جوړ کړي او په چغو شي چې دلته خو زما مور پرته وه او هغه څه شوه چې دلته یو نرس راشي او هغه دا فایل چک کړي او لوکس ته وایي چې ما سره راځه او دا نرس هغه د ماشومانو یو وارډ ته راولي چې هغه د خپل خاندان نه روک شوي وي او دې کې نرس لوکس ته وایي چې ستا په خاندان کې داسې څوک شته نو هغه ورته وایي چې یو زما یو نیکه دی خو د هغه نمبر ما ته یاد نه دی نو دې کې دا نرس د نوم په انګلیش کې ولیکي او هغه سټیکر د ده په دې شرټ باندې ولګي چې دې سره لوکس ډېر زیات یره کې شي ځکه چې هغه ته دا لګېدو چې زه اوس واحد په خاندان کې یو قسم چې زه بچ شم او بل خوا موږ هنري وینو د هغه خپله ښځه او زوی تلاش کوي او هغې پسې چغې وخي او هغه هغې هوټل ته راشي چې کوم دی کې دوی ایثار شوي وي او په هوټل کې هم یو غټ سوري شوي وي چې هلته یو سړی هم وي او هغه هنري پېژندو او هلته د ده هغه دوه زامن هم وي چې هغه د بچ کړي وو او اوس هنري هم ډېر زیات زخمي وي او اوس شپه شي او زر تر زره به دوی دا ځای خالي کوي ولې چې ریسکیو ټیم والا هم اوس راغلل خو هنري هغې پورې نه ځي چې تر څو پر ده ته ښځه او زوی نه ملو شوي او هغه د ریسکیو ټیم والا سره د خپل دواړه زامن سیمن او توماس ولیږي او د هغې تلو نه پس په دې تیاره کې هنري واپس لوکس له اوازونه ورکوي چې دې دوران کې هغه په خټو کې راپروزي او هغه په سچل باندې ځان د هغه ځای نه روباسي یو سړک ته راورسي او هنري ډېر زیات زخمي شوي وي چې دې سره د ګاډي کې کم کساني دوی د هنري هسپتال ته راولي او هلته د هنري ملاقات یو کال نومي سړي سره وشي او هغه ورته وایي چې په دې سونامي کې زما هم خپل خاندان ورک شوی دی او هغه سره یو موبایل هم وي چې دې کې د هنري دا موبایل وغواړي او هغه خپل پلار ته رینګ وکړي او ټوله کهاني ورته وکړي او په ژړا شي نو دلته کال هنري ته وایي چې زه به ستا خاندان تلاش کولو کې تا سره مدد وکړم اوس
بل خو دا نرس واپس لوکس لراشي او هغه لوکس سوي چې ستا مور ته د سرجري ضرورت دی ولې چې دا غي ډیره زیاته وینه بایدلې ده او اوس چانسز هم ډیر زیات کم دي چې هغه به بچ شي او بل خو هنري او کال زه په زه د خپل خاندان تلاش کول پسې ګرځي او هغه ته نه ډډ باډي ملو شو او نه ورته ژوندۍ ملو شو او هغه ار هسپتال ګډ په ګډ چیک کو او بل خو موږ ماریا وینه چې دا حالت ډیر زیات خراب وي او هغه سره اوس لوکس خوا کې ناس وي او اوس هنري او کال هغه هسپتال ته ورسې چې کم ځای کې دوی وي او شاید دا اخیری هسپتال کې دی شي او اوس هنري په هغه واټ باندې تیر شي چې کم ځای کې دا خزه پرته وي او بهر د ماشومانو نډک یو گاډي ودرېږي چې په هغه کې سیمن او توماس هم وي او اوس هنري هر اومني او د دې ځنتلو والا وي چې دې کې لوکس د خپل پلار خپې وویني او هغه ورپسې ډایرک ورمنډه کې یو شان چغه ورته وي خو هنري د هسپتال نه وتی وي او ولته دومره رش وي چې اوس هغه تلاش کول ډیره زیاته مشکل شي او ځلته لوکس هغه سره تیر شي چې کم ځای کې د دروریان هم وي او اوس چې لوکس خپل پلار ملو نشي نو هغه ډیر زیات غوسه شي او هغه په چغه باندې خپل پلار ته आवाजونه کوي چې دې سره توماس او سیمن د आवाज ووري نو هغه چې دا خلوکس دی او په منډه ول راشي چې دې سره هغه ډایرکټ د خپل روډ ته ورته رغاړوزي او اوس د لوکس نظر په خپل پلار باندې ورشي چې دې سره د پلار هم دی لا اچانک را منډه کی او اوس دی ټول ملو شي او بل خو کال دی ډرایور ته وی چې تو ځکه چې اوس هنري راتلو والا نه دی ول چې هغه خپل خاندان ملو شو او اوس لوکس هنري ته وی چې زما مورم د هسپتال کې دا او هنري چې ماریا لراشي نو دغه حالت ډیر زیات خراب وي او ماریا تم لګیدو چې زما اخري ساګانی دي چې په دې دوران کې نرس راشي ول چې هغه سرجري د پاره بوتله او دلته دوی د دې واټ نه بهر ناست وي او اوس دلته ماریا بهوش کی او په هغه دوران کې ماریا ته هغه سره یا چې کم په دې باندې په دې سونامي کې تیر شو او هغه په بو کې ډوبوي او اوس لوکس هم یو دیوال ته ډډو وي او د شي خداغه چې څنګه سترګې کولو شنو هغه پلار مخ ته روان وي او هغه ورته وي چې د ماریا سرجري وشوه چې دغه حالت اوس د مخ کې نه خدي او بل خو یو سړی مراشي چې هغه به اوس دا ټول مریضان سنگاپور ته بوتل د علاج د پاره چې دوی اوس په یو جهاز کې کېنی او دلته لوکس د خپل مور لراشه ورته وي چې کم ماشومنګ بچ کړو هغه خپل خاندان سره ملو شي او د سره دا کہانی ختم شوه کو تاسو دا کہانی خو خوښوي نو دا ویډیو د سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې